یو سړی و په خر به سره چلوله پټوله نو ملغلره بیا مونته چې ملغلره بیا مونته نو ولکې وینځله بجلی به خود ځي زایما چې ملغلره اوبو کې وینځله ناتې اولې ته وغورځېده لاړه اوبو یې دی اوس سرسام شو او وی چې پاکې نه پلیته خوا پاکې نه پلیته خوا که زه خبر وی چې دا به اوبه رانوړي ما به هډو وینځلی نه وی کور ته راغی مور بچیا څه چل دی وی مورې پاکې نه پلیته خوا پاکې نه پلیته مور والا ډاکټر راوسته چې د هلک باندې څه چل دی ډاکټر والا علاج ملاج څه وکړو دا خبره یې ترې نه هېره کړه چې هېره یې کړه مور یې والا پیسې ورکولې څو کېږي وې 100 روپۍ هغې وې دا 50 والا و 50 به بیا در ویل زه 100 به بیا پوره را چې ډاکټر ځای ته لاړو نو دی مور دې زوی ته وایي چې بچیه دا په تا څه چل ویل ولې وی تا چې وی چې پاکې نه پلیته ښه بیا ور یاد شو چې بیا ور یاد شو هلک بیا چغې کړې چې پاکې نه پلیته ښه وه پاکې نه پلیته مور هم سرسام شو ویل تپوس نه نه تپوس خو تپوس نه نه تپوس خو ډاکټر پسې سړی راغی چې راشه مریضان خو د یو نه دوه شو ډاکټر چې راغی چې ویې کته چې دا خو د یو علاج مې کوله مور یم الټه پکې مې هغه زما 50 روپۍ راکوړې عام لاړې ډاکټر چې دوی ته وکتو عام سرسام شو ویل 100 نه 50 ښې وې 100 نه 50 ښې که زه پوهېږې چې دا 50 به م ځینو دا خو به مې اخیستی نو قسم په خدای دی چې یو د بل نه بدتر دی یو د بل چې یو ځي او بل راځي ا د کپن او د موږي والا کیسه موږ دا تیر ارمان کوو چا خو خو کالی کپنی وستو دا د زن طلاق بچی خو پکې نن دلی کې یو لیډر ته مې وویل ما وی که د ضیاءالحق دا اسلامي نظام راوستو نو بیا به مخالفت کوئ خبره خو د اسلام ده که نه زما ذات ته وګورئ ما ته لا اله الا الله محمد رسول الله زما د په دې کلمه قسمي کبه مې په سلو رګو کې یو رګم په دا شوق وي چې زه د صوبایي اسمبلی ممبر شم یا دې زه د قومي اسمبلی ممبر شم الله دې داسې شرمېدلي ما ته نه ښیي لکه نن د قومي او صوبایي اسمبلی ممبران چې شرمېدلي یا به زه دا په سلو رګو کې یو رګم دا ګرځي چې زه دې وزیر شم الله دې داسې هیڅوک مو نه شرموي لکه دا وزیران چې ټیک شو دا مې ایمان دی چې یا الله تر هغې مې ژوندی لرې تر هغې چې د دې ملک قانون قرآن وګورم تر هغې مې ژوندی لرې چې د دې ملک قانون قرآن نو بیا که مړ کېږم بلا توره راپسې چې د دې ملک قانون قرآن شوی نه دعا کوئ چې خدایا تر هغې پورې ما مړ کوه قانون ټیک شو ما ته ګورئ یو غل نه لاس غوڅوم او په دې سره کې ځوړندوم
هر یو چې پې تېرېږي دا ولې وایي د غلا کړې وه تاسو وایئ په ایمان چې غلا له به څوک نږدې ورشي نن ستا ټول ملک د غلا ډیپو دی ټول ملک یو زناکار سنګساروم میدان ته راوباسم چې راشئ د زنا کړې ده ولئ او پاکانو یې داسې ولي چې دی پکې خښ شي او مردار شي دا تماشه چې څوک وګوري زنا ته به نږدې ورشي وربشي شرابي پرتوک ته وباسم او د شب قدر په دې چوک کې ودرو او پرتوک ته وباسم چې اولې دا کونه دا ټوله دنیا وګوري او بیا یې سل اتیا کوړې لګاو کم شراب ولا به څوک نږدې ورشي ما که دا درې حدود ضیاءالحق نافذ کړه د ټولو نه اول زما ایمان دی چې خدای دې ټول عمر دې صدر لري او که دا یې نافذ نه کړه الله دې په داسې طرف ورکړي چې په دې ملک کې باد رالي دروغجن دی اسلام شرمې دی پیسې را مخکې کړي مونږ یې په شرمونو وشرمو مونږ یې وشرمو اوس چې د ملا نوم خلک واوري ملا مړه پرېږده که تاسو خیال وکئ بوټو صاحب د سوشلیزم ناره وهلې وه سوشلیزم پیژنئ ډېر هلکه دا خانان نوابان چې درته راشي څوک د کمیونستۍ تلقین درته کوي څوک د سوشلیزم درته کوي ورته ماما کښېنه لږه خبره واوره سوشلیزم نامه به هغه سړی اوري چې اول کور لوټ کي کور لوټ کي ځمکه لوټ کي خپل ارث تقسیم کی تا سره مساوي ځان ملنګ کی هغې نه وروسته به د سوشلیزم نامه اړي که داسې نه ده بوټو د سوشلیزم نامه اخیستې وه او یا ګنټې په جیګیر کې به ریل ګاډی چلېده که نه چلېده خلقو ته یې وایي روټي کپڑا مکان نو 7 کاله حکومت کې نه چاله روټي ورکړه او نه یې کپڑا ورکړه او نه یې مکان ورکړه نو که دې قوم کې سړیتوب وي اوس چې د سوشلیزم نامه ورته څوک والي نو ورته دې وایي چې معاف هم کا مونږ سوشلیزم کتلی دی ټیک شو معاف هم ضیاءالحق 10 کاله وشو چې اسلام 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 د خلکو د اړه دې خولې لره چې هلکه څه شی دی اسلام څه شی دی دی بیا و اسلام دا داسې چلو